بل یو مرګري تپوس کړو نن سبا په دې زون کې یو پیکیج راوته دی چې هغه پیکیج داسې دی چې 15 کسان را یوځای شي او هغه پیسې را یوځای کی تقریبا هغه ته ویل شي مای 5 فیملی شیرینګ پیکیج وته وي که داسې نوم یې دی غالبا داسې نوم یې دی که نه مای 5 فیملی شیرینګ پیکیج دا نوم یې دی غالبا 15 کسه را یوځای شي او هغه غالبا په 2700 روپۍ باندې یو پیکیج وکړي نو د هغې په باره کې خلکو دا تپوس کړو چې یاره دې کې خو دیله چې دا کومه جی بي ورکي دا ډیټا نو ګوره فرض که مونږ 15 کسان را یوځای شو نو ما سره به لږ ښه موبایلي د سره به لږ کمزوري د سره به د هغې نه لږ ښه د سره به کمزوري د سره به زما دې نه هم ښه موبایلي نو مونږ 15 واړه را یوځای شو نو د هغه ښه موبایل مطابق چې کوم دی نو د هغه د نیټ خرچه به هم سی وایي بل د نیټ خرچه به سی وایي دی به نیټ زیات استعمالي د ده به کم دی به کم استعمالي زما به متوسطي نو دې کې دا دی چې مونږ څوک به زیات استعمالي دا نیټ څوک به کم استعمالي نو دا خو د یو بل حق وهل شو نو د دې په باره کې یاد ساتئ ګورئ جامع عثماني والا فتوا ورکړې د پېښور والا او دا یې قیاس کړی دی چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به نهد کېده نهد چې کوم دی نو دا د نون فتحې سره او د ها چې کومه دا ساکنه ده او اخره کې دال له او یا کسره سره ویل شي نهد نون چې دنه په دې معنی کسره او ها چې کومه دا ساکنه نو دا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې هم کېده یو سیز به داسې په مشترکه طور باندې واغست او بیا به مشترکه طور باندې استعمالو نو وی په دې کې څه حرج نشته نو هغې په د جواز فتوا ورکړې ده چې دا پیکیج کول لا 5 فیملی شیرینګ پیکیج دا وی جایز دی او دې کې څه حرج نشته نو کوم مرګرو چې یا چا تپوس کړو نو د هغې په خدمت کې عرض دی چې دې کې څه حرج نشته البته دې کې دا خبره یاد ساتئ چې کله نا کله زمونږ مسلمانان داسي چې هغه وایي چې مړه مانه خو بس تک پیسې اسیم تللی دي او پیکیج را سره ډیر دی نو نور کله به زه یو سیز چې کوم دی هغه به نه ډاونلوډ کوو نه به شیر کوو نه به راکوو چې کله دا پیکیج اجتماعي شوی دی نو اوس هغه نیټ چې کوم دی په هغې باندې ډاونلوډینګ هم کوي او ډیر زیات استعمالوي د هغه خپل نو کوستانه نارمل روټین کوم استعمالو او تا به څنګه استعمالو اکه روټین کې استعمالوه او بیا هم چې کله هغې ورځې ختم شي نو خلک 15 واړو مرګرو ته وایي چې یاره که دې کې چېرته څه کمي زیاتې شوي یا مونږ کم استعمال کړي زیات استعمال کړي نو د هغې اخه نه بهانه هم کوئ لکه څنګه چې زمونږ تبلیغ والا حضرات چې کله یو سیروزې له لاړ شي که نه وایي بھئی پیسې به راټولې کړو نو 1000 روپۍ پرس که هغې راټولې کړې نو اب غوره ټولو 1000 روپۍ راټولې کړي دي خو یو مرګري به داسي چې هغه به خوراک کم کوي بل به سیوا کوي یو دا خو یې داسې انسانانو کې ټول خو یو شان خوراک نه کوي که نه نو هغې کې هم کم او زیات راځي خو اخره کې چې کله جدا کېږي نو بیا وایي چې یاره یو بل ته به اخه نه بخانه کوو کوم چې پکې احتیاط کوي نو هغه که روټۍ زړه ته کېږي نو هغه روټۍ د دې وجې نه زر بس کوي چې یاره زه چېرته پکې پردې حق ونه خورم بیا هم د هغې اجازت یې هغې یو بل ته اخه نه بخانه کوي نو که دا داسې ټول څوک کوي هم نو په هغې کې احتیاط پکار دی او بې ځایه چې کوم دی د هغې استعمال نه دی پکار